خیبر افریدی وایي چې دا ژوندود د عجیبه سلسله خدایا ته خبر یې هم په دې مسله خدایا زه غاور او ته مغرور په زر کرتا مات مې مکړې دا غرور تر تله خدایا د منفي او د مثبت د تصادم نه تا چینه د ژوند جاري ساتله خدایا خیبر روغه د خپل نفس سره غوښتله روغه نفس را سره نه منله خدایا دا د یو ادارې د ټولو نه لوی ښایست دي لویه ښکلا یي چې هغه د بچي شخصیت جوړ کړي ډاکټران جوړول او انجینران جوړول او پروفیسران جوړول او جرنیلان او ججان جوړول چې دي دا آسان کار دی دا خو هر اداره جوړولی شي خو اخلاق او کردار جوړول چې دي دا د هر ادارې د وس کار نه دی زه ډېر خوشحاله یم چې ګورم څوک چې دی هغه ښکلی پټکی والی دی چا ښکلی پکول په سر کړی دی چا سپینه ټوپۍ په سر کړې ده څوک سرتور دی څوک په یو قسم لباس کې دی څوک په بل کې زه د دې د اعتماد ته ګورم چې دې بچو ته په ښکلي انداز باندې د خلکو سره د ملاقات او په محفل کې د شریکېدو چل ښودلی شوی دی زه ډېر فخر محسوسوم چې زمونږ د فرنټیر کالج سیسټم پېښور د پښتونخوا په هغه کالجونو په هغه ادارو کې شامل دی دا کالج چې دې کم اعتماد بچو له ورکړی دی دا زه نه ګڼم چې په نورو ادارو کې شته دا یو ډېر د فخر قابله اداره ده زمونږ او د دې چې څومره حوصله افزایي او څومره ډاډګیرنه وشي دا کمه ده په دنیا کې وړاندې شی علم دی دویم څیز چې دی نو هغه عمل دی کله چې تاسو علم زده کوئ رحمان بابا وایي علم وکړئ هېڅ عمل ورباندې نه کړئ لکه طفل هسې لوبې په کتاب کې یعنې لکه د ماشوم غوندې په کتاب لوبې کې نو چې څوک علم زده کړي د هغې نه پس دویمه مرحله دا ده چې هغه د هغه علم په عمل کې راولي او علم په عمل کې راوستل داسې دي چې موږ وایو ښه خوی ښه شی دی ښه اخلاق ښه شی دی قابلیت ښه شی دی خو د دغه اظهار کول هم دي مونږ عموما د هر هغه چا نه متاثره کېږو د چا چې اخلاق ښیي د چا چې کردار ښیي د هغې نه متاثره کېږو د هغې په بدل کې مونږ خپل کردار چې دی د هغې اصلاح کوو تاسو ګورئ زه اکثر سوچ کوم چې دا ځوانان چې دي دا خو د قام بزغلی دی په دې کې دا ټول خلک پراته دي دا ساینسدانان او دا سیاستدانان او دا ډاکټران او انجینران او دا پروفیسران ټول په دې کې دننه پراته دي دا به وخت په وخت باندې راوځي او بره به خېږي خو دوی ته د ښه تربیت ضرورت دی او ښه تربیت چې دی هغه د ښه تعلیم نه پس راځي بله دا ده چې په دې ځوانۍ کې دا ذمهوارۍ چې په ځوانۍ کې ډېرې راځي په خلکو د تعلیم او د تربیت او د کار نو دا په دې وجه راځي چې ځوانان هر څه کولی شي ځوانان طاقت لري ځوانان زور لري ځوانان حوصله لري زه اکثر سوچ کوم چې دا خلک دا نشې ولې کوي دا نشې سګرټ نسوار خلک ولې کوي په دې ناستو خلکو کې د څوک ماته د سګرټو یا د نسوارو یوه فایده وښیي یوه کم مشران چې پې اخته دي په غلطه روان دي کم کشران چې پې اخته دي ځان تباه کوي نو یوه مهرباني وکړئ نشې چې دي دا د عزت تاوان دی دا د دولت تاوان دی دا د صحت تاوان دی دا روژه چې د راتلونکې روژه په دې کې د هرې نشې نه تاسو ځان خلاصولی شئ بله دا ده چې یو سړی نشه کوي نو هغه د هغه د نشې اثر د هغه په ټول کور باندې په ټولو ماشومانو باندې نو که څوک وایي پلار یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو سړی یو ښځه لاړه او یو ماشوم یې بوت کړو وایي چې یاره دې ماشوم ته لږ نصیحت وکړه دی خواږه ډېر خوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي سبا یې راوله نو چې سبا یې بوت کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم سره مینه وکړه او مخکې ورله لاس راښکه او ورته ویل بچې خواږه ډېر مه خوره غاښونه به دې خراب شي او ناروغه به شي نو ښځې ورته ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره خو ورته تا پرون هم کولی شوه ما ورته ویل چې ما په خپله پرون خواږه خوړلي نو زما په خبرو کې اثر نه و
نو چې څوک په خپله نشې کوي نه به اولاد څنګه د نشو نه بچ کړي. نو مهرباني وکړئ د نشو نه ځان بچ کړئ، خپل اخلاق ټیک کړئ، ستاسو د بچو اخلاق ټیک کړي. استاد چې دی د ده داسې مواري ده چې دی د قام تعلیم هم کوي، تربیت هم کوي، د قام د بچو سر سره کوي. استاد ذمواري نه ده. او استاد چې دی هغه په خپل ډول خپل کار کوي، لګیا دی، خو مور پلار د خپل کار نظام راټول کړی دی. مور پلار د هر ځوان او د هر ځوانې ښځې دا خواهشي چې واده وشي وایي چې زموږ بېل کور وي، او چې بېل کور ته لاړ شي نو بیا د بچو د تربیت چل نه ورځي. بچو تربیت خو نیا او نیکه کوي، د بچو تربیت خو چاچي او مامي او تره او ماما کوي. نو چې د هغې نه ته بچي لرې کړې خو غرق یې کړه. نو دا ده چې د خپلو بچو د تربیت لوري ته، تعلیم لوري ته خو پام کوئ د تعلیم طرف ته، خو تربیت ته پام وکړئ. زمونږ داسې ادارې چې کومې ادارې دا قسمه کار کوي د هغې حوصله افزایي وکړئ. په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بني آدمو چې په کار شي سړی. د خولې خبرې وي، د خولې خبرې، د خولې خبرې وي، د خولې خبرې، سړی هغه چې په کردار شي سړی. او خوبي یې څه ده چې میوه نه لري، خوبي یې څه ده چې میوه نه لري. څکه په قد باندې چینار شي سړی، او چې د وطن په نامه سر نه شیندي، چې د وطن په نامه سر نه شیندي، د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. ډېره مننه. مهرباني.